एक्सपेरिमेंट यारा नाकामयाब شوی. په دې 30 سکند کې زه تاسو دا کنسپټ کوم چې جین څه ته وایي. What is gene? So دا زه تاسو ته ولولم. اوله خبر دا ده چې ما BS Biotechnology کې د ملاکنډ یونیورسيټي نه I was MPhil genetics کوم د اسلامي کالج پېښور نه. نو ما ته به د دې په باره کې علمي. So موږ ته دا پته ده every biologist know all living organisms are made of cells. Cells is the basic structure and functional unit of life. ټول living organisms چې دی هغه د cells نه جوړ دي او cells کې چې ډېر شي organelles دي. Mitochondria, Golgi apparatus, ribosomes, endoplasmic reticulum, nucleus. په نیوکلیس کې زموږ سره دننه د جینیټیک میټیریل چې هغې ته موږ DNA وایو deoxyribonucleic acids. سو په نیوکلیس کې دننه زموږ سره یو thread like structure وي هغې ته موږ وایو chromosomes. chromosome یو compact form وي د DNA چې هغه جوړ وي د پروټین نه او د DNA نه. پروټین څه کار کوي زموږ سره DNA بایند کړی زموږ سره 4 میټر of DNA چې موږ سره په ټایني نیوکلیس کې هغې د دې پروټین د وجې نه چې دی دا DNA په دې نیوکلیس کې پروت دي او دا DNA چې دی زموږ سره د دریو څیزونو نه جوړ دی 3 components نه جوړ دی ribose, sugar, phosphate group and nitrogenous bases. So these nitrogenous bases we call it code of life which are adenine, thymine, guanine and cytosine and uracil. Uracil زموږ سره په RNA کې په DNA کې نه هغه به موږ بیا فردر وروسته ډسکس کوو. خو زموږ سره جین چې دی هغه د ګریک ورډ نه راوتی دی چې د هغې مطلب دی جنریشن or birth or gender. د دې نه به تاسو ته اندازه لګېدلي چې زموږ سره دا بیسیک یونټ دی د هیریډیټي چې هغه موږ ته هغه ټرانسفر کېږي را روان جنریشنز ته. نو دا سیکوینس چې کوم زموږ سره د دې نیوکلیوټایډز دی اډینین، تایمین، ګوانین، سایټوسین دا سیکوینس دا زموږ سره کوډ کوي یو پروټین یا RNA. مطلب د څنګه پروټین جوړوي دا به مخکې ډسکس کوم او که چېرته په دې پروټین په دې سیکوینس آف نیوکلیوټایډ کې چېرته چینج راشي د ATG په ځای باندې څه بل څه راشي نو ایچل کېږي دا به موږ مخکې بیا ډسکس کوو. خو دا کنسپټ یاد ساتئ چې دا جین چې دی دا زموږ سره ټرانسفر کېږي جنریشن ټو جنریشن پیرنټس ټو آفسپرینګ د مور پلار نه نیسي. که غلط جین پیرنټس کې او بچو ته هغه جین لاړ شي ایچل کېږي دا به موږ مخکې بیا ډسکس کوو.